د احلام میډیا قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. درنو لیدونکو په افغانستان کې یو ځل بیا یو لوی نندارتون د ازبکستان هیواد لخوا جوړ شوی. درنو لیدونکو ازبکستان هیواد څخه بېلابېل توکي نندارۍ ته ایښودل شوي دي چې دغه توکي به تاسو ته معرفي کوم. درنو لیدونکو هیله ده تر اوسه چې به راسره ملتیا وکړئ. سلام بیادر، خوب هستین؟ میشه اول خود معرفی کنین و درباره این نقشه و ما معلومات بدهیم که نقشه برای چی هستن؟ معلوم میشه که جای تجارتی هستن. ما آمده بودیم به خاطر دیدن نمایشگاه. باز اینا گفتن که کسایی که آمده یک ترجمه کنیم، ما نمیتونیم چرا فاردری و پشتو را صحبت کنیم. امروزشان پرسان کنیم به خاطر که ما امروز زبانشون نمیفهمیم. امروزشان پرسان کنیم که به خاطر چی است؟ یا جای تجارتی است یا چرا به نمایش اینجا گذاشته؟ بلا سوره دیدلر که نقشه نمی دیدلر، بیزنس می دیدلر یا بران سیاحت می دیدلر نمی دیدلر. Bu Aeroton Free Zone tadbirkorlar uchun savdo markazi. Butun do'kon olib savdo qilsa ham bo'ladi, Afg'oniston fuqarolari ham. Bu yoqda Akfa Medline, meditsina, Hilton gostinitsa va logistika. Bu yerda ham biznes qilsa bo'ladi. 15 kun afg'on fuqarolar uchun bezvizoviy rejim. Bu yerda davolansa bo'ladi. Kasal odamlar bo'lsa davolanishadi. Dam olishadi Hilton gostinitsada. Tadbirkor biznesmen bo'ladigan bo'lsa, do'kon olib o'zining do'konini logistika orqali butun dunyoga sotsa ham bo'ladi, butun dunyodan olsa ham bo'ladi. Bu territoriyani, bu markazni ichida nalog deydi. Nalog yo'q. Ozod. Naloglardan ozod. میگه این نقشه ما در مرز ازبکستان و افغانستان قرار داریم. میگه اگر تان که عبور کنیم در شهر ترمز در اونجا است، موقعیت داره. همین نقشه ما تکمیل است فعلا. میگه همین چیز جور شده. افغانای ما میتونن میگه بدون ویزا به 15 روز در اینجا سفر کنن. در اینجا ما کلینیک ها را داریم، میگه سیاحت جا داریم، میگه هتل ها را داریم، دکان ها را داریم و هر تجاری که میخواد اینجا تجارت کنه افغانای ما میتونن میگه ایران دکان ها را اجاره بگیرن. دکان است یا دکان است؟ این دکان است، مارکت است که به تجارت این اینجا نمایش گذاشته شده. هر افغان تجار ما میتونن میگه در اینجا برن و برای خود دکان اجاره بگیره یا خریداری کنه، دکانه خریداری کنه و جوانای ما که علاقمند اقتصاد است میتونن میگه به 6 ماه اینجا لیلیه همه چیز مهیا است. میگه ما او را برشان همکاری میکنیم، تدریس میکنیم. میگه هر جوان ما 6 ماه میتونن در اینجا از هر ولایت افغانستان سفر داشته باشه و درس بخونه، دیپلم میگیره. میگه بیادر شما بیشتر یا گفتن که اینجا مثلا میشه افغان‌ها اینجا تحصیل برن، اینجا تحصیل خود ادامه بدن. اگر یک کس بخواد که بره اونجا تحصیل کنه، کدام اسناد یا ضرورت است که مثلا کدام اسناد ببره، کجا ببره، کنسولگری ازبکستان ببره یا چی رقم میتونه که ثبت نام به تدریس یا پانتون کنن؟ اینا گفتن که از طریق وزارت صنعت و تجارت اینا پیش میرن، ولی رسمی تا هنوز باز نشده. در اول سپتامبر اینا امیدواری دارن که باز شود. تا هنوز از طریق افغانستان امضا نشدن، قرارداد نشده. اگه قرارداد شود باز از طریق وزارت صنعت و تجارت اینا اعلانات میتن که از هر ولایت چند نفر باشه و از اعلانات میتن و شرط شرایط در اونجا جور میکنن
که 2000 پاس باشه یا 16 باشه. باز اینا از اون طریق جوانای ما میره. باز در قسمت امی خورسندی میگه مردم افغانستان، دولت افغانستان، امارت اسلامی میگه امی مهمان نواز بودن، میگه در آغوش گرم استقبال کردن، خیلی همکاری کردن، همه چیزای ما را مهیا کردن، از طریق امنیت و همه سهولات ها را به ما فراهم کردن. میگه ما امیدواری داریم دوستی ما از این به بعد هم ادامه پیدا کنه. میگه ما خیلی خرسند هستیم و نمایش ها را که امیدواری داریم که تجارای ما که اینجا آمدن امروز تجاری افغانستان دوستی برقرار کنه، ارتباط بگیرن، صادرات و واردات اینا داشته باشن. تشکر بسیار. قبلش. Thank you so much. تشکر. Bu mahsulotlarimiz biz O'zbekistondan olib keldik. Bu mahsulotlarimiz poke mahsulotlaridan ishlab chiqariladi. Hamma barcha turdagi o'tirish uchun terma sumkalar va bu yerda biz shinalarimizni taklif qilyapmiz hozir afg'on tadbirkorlarga. Barcha turdagi, barcha razmerdagi shinalarimiz hozir ishlab chiqarilmoqda bizda. Bundan tashqari bu yerda polimer mahsulotlar, shlanglar va shunaqa shlang mahsulotlar ishlab taklif qilyapmiz afg'on tadbirkorlariga. این محصولاتی و LPG با LPG از برای گاز 5 تن محصولات میره، 5 تن گاز میره در این کلانکش دست بسیار ده خودش هم تو اولا میکنی کارفرمانده میگیری. این هم تو ایستادگی نرخش $25,000. سونی بسیار میخین تیار و ما هست. پترول سه خیل ذخیره دارد، هر یک ذخیره 10,000 30,000 ذخیره دارد. این آبشی سومش $45,000. درنو لیدونکو د ازبکستان هیواد دغه نندارتون ته ډیری افغانان هم راغلي چې دغه نندارتون څخه لیدنه کوي. سلام ورور ستړی مشي، لومړی د خپل ځان معرفي کړئ. وعلیکم سلام، یار محمد یم، پیران کابل کې اوسېږو، د نندارتون ته کوم ګډون کړی. ډیره زیاته مننه. تاسو وینئ چې ازبکستان هیواد ډیری توکي خپل دوی نندارې ته دلته په افغانستان کې ښودلي. څه ډول یې ارزوئ تاسو؟ ځکه تیر ځل دلته د افغاني توکو نندارتون هم و، توپیر شته د هغې سره او که نه؟ الحمدلله چې داسې نندارتونونه په افغانستان کې دایریږي تر څو افغانان خصوصا د تجاران دوی دا وګوري، له هغوی نه زده کړې وکړي. ماشاءالله دوی ښه نوي صنعت نوي شیان جوړ کړي دي او پرمختګ یې کړی ده. نو دا د هیوادونو ترمنځ د نندارتونونو کې اړیکې پراخېږي او د هغوی ترمنځ د تجارتي کوم شیان دا زیاتېږي، تجارت زیاتېږي او دا نوي شیان چې اختراع کوي جوړوي افغانان یې ترې زده کولی شي او هغوی هم داسې کار کوي. بیا خپل توکي همغلته په ازبکستان کې دوی نندارې ته وړاندې کولی شي، د خپل تولید او خپل توکي هلته بیا وپلوري. نو څنګه کوم توکي د تا ډېر خوښ شول دلته چې راغلی او یعنې هغه بهترین څه و چې تا ولیدل او تا خوښ شول؟ ما خو خپله په زراعت کې ډېر شیان خوښ شول چې زراعتي لکه ټیکټر راغلی دی، همدغسې سرې دي، نوي توکي راوړي دي. خصوصا بیا د هغوی په د
ساختماني چارو کې چې هغوی ساختماني مواد راوړي دي هغه مې ډېر خوښ شول ځکه افغانستان کې ورته ډېر ضرورت ده. نو څنګه تاسو ارزوئ چې داسې نور هیوادونه هم راشي دلته په افغانستان کې نندارتونونه جوړ کړي که د افغانستان توکي نور هیوادو ته لاړ شي هلته نندارې ته ایښودل شي څومره به ښه او ګټور وي؟ نو ته دومره چې زه خبره شوې ده چې انشاءالله راتلونکي کې به د افغانستان چې دلته تېر ځل نندارتون شوی و د افغانستان خپل تولید او توکي او صنعت هغه به هغه هیواد انتقالي او هلته هم یو نندارتون همداسې جوړېږي یو هفتنی یا درې ورځنی. نو که دا کار وشي افغانستان دې سره لا پرمختګ کوي او خپل توکي او خپل شیان نړیوال ته ډېر په اسانه طریقه ښودلی شي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه کورونه چې موږ وخت راکړی. درنو لیدونکو تاسو هم تر اوسه شی به راسره ملتیا وکړئ ځو د نورو هیوادوالو نظریات هم د دغه نندارتون په اړه اخلو. درنو لیدونکو تاسو وینئ چې ازبکستان هیواد په دغه نندارتون کې ډیری افغانانو ګډون کړی دا چې دغه نندارتون د افغانستان لپاره د افغانستان د صنعت لپاره د صنعتکارانو لپاره څومره مهم او ګټور دی. سلام ورور، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. لومړی خپل ځان معرفي کړئ. انجینر محمد قاسم یوسفي د خالد ګروپ کمپنۍ رئیس یم. انجینر صاحب ډیره مننه. څنګه ارزوئ ازبکستان هیواد نن یې دوهمه ورځ ده چې دلته نندارتون جوړ کړی دی، د دغه ډول نندارتونونو جوړول په د افغانستان په صنعت او تجارت باندې څومره مثبت اغیز ودرلودلی شي؟ دا داسې نور نندارتونونه د ټول د تجارت لپاره ډېر مهم دي او بیا همسایه ملکونه دي، همسایه ملکونو تجارت باید ډېر زیات قوي اوسي. هغه فرصتونه چې هغه سره شته چې دوی موږ ته استفاده وشو کولی او هغه څه چې موږ که فرصتونه لري دوی استفاده وکړي، دا د تجارت په پراختیا کې ډېر زیات مهم رول لري. اولنۍ مرحله همدغه خبره ده. انجینر صاحب که څه هم په همدغه ځای کې په همدغه تالار کې مخکې افغاني توکي نندارې ته ایښودل شوي، تاسو به ورڅخه لیدنه کړې وي. توپیر یې څه ډول دی؟ آیا توپیر لري دغه توکو سره که نه؟ نه بالکل یو په عمومي ډول ازبکستان هم یو زراعتي هیواد دی او افغانستان هم یو زراعتي هیواد دی. زما غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت باید دغه برخه ته توجه وکړي چې د زراعت برخه د هغوی سره نږدې کړي تر څو وشي کولی چې زیات دغه تبادل د تجارت سره صورت ونیسي. او یو خبره دا مهمه ده او بل خبره دا ده چې طبعا زموږ هغه صنعت او پروسس د دوی نه وروسته پاتې دی. دلته د دوی نه به سړی استفاده کولی شي او بالاخره دوی موږ نه استفاده کولی شي. غټ فرصت پکې دا ده چې دوی د شرقي اروپا سره ډېر نږدې دي تجارتونه د تجاران او موږ د غربي اروپا یا د نورو اسیایي ملکونو سره نږدې دغه فرصتونه چې موږ لرو چې دوی لري دا چې تبادله شي بالاخره کولی شي چې دلته د ملک د تجارت لپاره ګټه وکړي. ډیره مننه. انجینر صاحب ډیری هیوادوال کله چې دوی د توکي اخلي حتی د کور وسایل اخلي تر ډیره دوی دغه خپل تولید ته ترجیح نه ورکوي چې کیفیت یې خراب دی. دوی هغه توکي چې مثلا بهرني وي لکه زیاتره هیوادونه جاپان، چین یا کورې دغسې توکي دوی هغه اخلي. ولې د افغانستان توکي آیا کیفیت یې خراب دی او که مثلا تر ډیره مثلا مارکیټینګ نه دی ورته شوی؟ نه دلته مارکیټینګ نه دی شوی. داسې خبره ده چې یو خو که غذایي مواد واخلي نو زموږ غذایي موادو د کیفیت د خام موادو بهتر دی نظر د نورو ممالکو ته، ځکه دا اکثرا طبیعي زراعتي مواد دي چې پروسس کېږي. طبعا تاثیر لري په محصول کې، پروسس نه وروسته تاثیر لري. یو خبره دا ده او بل خوا نه دا یو خبره بل هم ده چې دلته باید مارکیټینګ کار وشي او خصوصا اسلامي امارت باید په دې کې د خصوصي سره یو ځای شي او مارکیټینګ وشي دې خبرې ته، خصوصا تعرفې برخه کې ډېر زیات کار وشي. لکه دا نور ملکونه دا تعرفه په یو ملک تجارت کې ضرور لري لکه اشترنګ، لکه د یو موټر اشترنګ چار خوا د تجارت غواړي ویسي هغه عمل کولی شي چې تعرفې سیستم باندې دغه تجارت ما خوا ته ویسي. نو دلته کولی شي چې د همغږي د خصوصي سکتور او د دولت په منځ کې او بالاخره هغه امکانات چې دولت لري او هغه امکانات چې خصوصي سکتور لري دې نه په سمازي سره کولی شي چې موږ دغه مارکیټینګ وکړو او بالاخره په دې باندې دا خلک هم پوه کړو چې داخلي تولیدات واخلي، دا د اقتصاد لپاره کار کوي. د کبار تولیدي هر شی چې تولیدېږي افغانستان کې دې شاته یو 20 نفره 40 نفره کار کوي. دا داسې نه ده چې حکومت د دې کمپنۍ سره اصلا کومک دی دغه 40-50 کسانو سره چې شاته کار کوي. نو په دې لحاظ باندې دلته باید کار وشي او دا خبره باید ویل شي او خصوصا د اسلامي امارت باید په دې کې کار وکړي. انجینر صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. خیر.
درنو لیدونکو تاسو وینئ چې د ازبکستان هیواد بېلابېل توکي دلته نندارې ته ایښودل شوي چې د هغې تر څنګ تحصیلي برخه کې هم دوی کوم څه چې نندارې ته ایښودل شوي دې اړه به پوښتنه ورڅخه سلام ورور ستړي مه شئ که لومړی به خپل ځان معرفي کړئ او په دغه نندارتون کې ستاسو ونډه څه ده؟ سلام علیکم استاد، من برنچه اگر بوزه اوزنی تعریف کردیم استاد و نما işçiler nima qilasiz استاد؟ Rahmat. Assalomu alaykum. Oybek Ro'ziyev O'zbekiston Respublikasidagi Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik pedagogik instituti rektoriman. استاد نامشان ایبک روزیوف است که در سمرقند پانتون به نام دیناو که است رئیس پانتون هستند. ډېر ښه د خپل هغه په اړه مرته ووایئ دلته تاسو کوم څه نمایش ته ایښودل شوي دي او د تر څنګ تاسو مخکې ویل چې تحصیلي بورسي دي دې په اړه مکمل معلومات شریک کړئ. استاد nima narsa olib kelgansiz استاد؟ birinchi bu haqida gapirayım va ikkinchidan oldin eshitdim ki O'zbekiston 50 ta bursa bergan. Buni haqida bizga salgina ma'lumot bering. Rahmat. Bugun O'zbekiston Afg'oniston biznes forumi o'tyapti. Bugun erta endi 3 kun bo'ladi. O'sha biznes forumda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi, qurilish, sanoat, transport sohalari, ximiya sanoatidagi ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ko'rgazmasida O'zbekiston Respublikasidagi 200 dan oshiq davlat, xususiy va xorijiy universitetlarni ham targ'ibot qilish uchun keldik. ما در دې په څنګ کې چې موږ دلته ازبکستان د خوانه زراعتي او صنایعي شیان راوړي دي په هغې په څنګ کې زموږ د 250 ډېر پوهنتونونه چې کوم دي دولتي دي، شخصي دي او بین المللي پوهنتونونه دي د هغوی د نمایش دپاره موږ دلته راغلي یو. Bizda hozir yak daqiqa. O'sha bizda siz yaxshi yuqorida savol ko'tardingiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga ming rahmat. 2017-yilda Afg'oniston xalqi uchun Termizda Afg'oniston fuqarolar o'qish ta'lim markazini ochdi. O'sha markazda bugungi kunda 1000 ga yaqin bolalar, qiz bolalar o'zbek tili, qishloq xo'jaligi, transport, tibbiyot, tikuvchilik, turizm sohasi bo'yicha o'qidi. Buni o'qitishda afg'on xalqi bir so'm pul to'lagani yo'q. و شما می خوب چیز اشاره کردین که در ازبکستان در سال 2017 رئیس جمهور ازبکستان یک پانتونی در شهر ترمیز به خاطر محصلین افغان ایجاد کرده که در او فقط افغان ها درس میخوانه، که او دخترام هست و بچه ها، که بیشتر از 1000 محصلین ما طالب فارغ دادیم که در بخش های زراعت، زبان ادبیات ازبکی و همچنان در بخش خط رای آهن ما فارغین داریم و همچنان در پالوی از این که ما پانتونی 4 ساله داریم. در پالوی از او ما کورسای کوتاه مدت به خاطر یاد گرفتن همین هنرها، یعنی صنایع دستی و چیزا، ما هم کورسای کوتاه مدت داریم. ډېره زیاته مننه. Jumladan bu yil xudo xolasa yana qo'shimcha ravishda prezidentimiz 50 ta bursa e'lon qilindi. Bunda IT sohasi bo'yicha, qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha, transport sohasi bo'yicha va iqtisodiyot sohasi bo'yicha yigitlarni, qizlarni olib ketamiz. O'qiyman deydigan odamlarni tanlov o'tkazib, yaxshi aqlli bolalarni davlat hisobidan, O'zbekiston davlat hisobidan o'sha o'qitiladi. Jumladan mana shu yigitim ham 3 yil oldin Ibrohim degan bolamiz, yana shunga o'xshagan 50 nafar bola olib borib o'qib, bugungi kunda tibbiyot sohasi bo'yicha, jurnalizm sohasi bo'yicha, transport sohasi bo'yicha, injener sohasi bo'yicha, o'zbek tili adabiyot yo'nalishi bo'yicha O'zbekistonda o'qiyapti. اوسه کال د ازبکستان دولت څخه 50 دانې بورسي اعلان شوې دي چې په دې کې به د کمپیوټر ساينس بخش وي، زراعت به وي، انجینری به وي او ورسره خوا کې به د غوي اقتصاد بخش کې موږ 50 محصلین انتخابو چې الته به پانتون د پارازي او همچنان زه چې مالته خپل زما معرفي وکړه استاد چې زه نوم ابراهیم دی او په ترمذ کې د انجینری پونځي محصل یم هلته. انجینر صاحب پوښتنه دا هم ته وکړه که چیرې افغان محصلین وغواړي چې د نویو مکاتبو نه فارغ شوي دوی څنګه کولی شي په دغو پوهنتونونو کې ثبت نام وکړي، هغه کوم مراحل دي چې دوی طی کړي او کوم اسنادو ته ضرورت دی؟ استاد bunun söyledi ki nima narsa kerak پانتونga borish uchun O'zbekistonda va qanday qilib nima qilamiz, topshiramiz imtihon? Ma'qul. Mana bu yerda 200 dan oshiq universitetlar, davlat va xususiy universitetlarda targ'ibot berilgan. Buni QR-kodda kiradi, hamma universitet o'zini eshigini ochadi. Bu yerda bakalavr ham o'qish mumkin, master ham o'qish mumkin, doktoranturada ham o'qish mumkin. Shunaqa imkoniyatlar bo'ladi. Bugun kerak bo'lsa, borish imkoniyati yo'q odamlar masofaviy ham o'qish mumkin, ya'ni onlayn ham o'qish mumkin bo'ladi. Faqat ular suhbat imtihondan o'tadi, suhbat imtihondan keyin ularni qabul qilinadi.
ما پیشم گفتیم که دوستان چند تا پانتونی که هست اینجا ما IQ کودش و نامش نوشته کردیم که از طریق اینترنت میتونن که اینجا درباره پانتون معلومات و در اونجا کدام رشته را که میخوان او را بخوانن و در اونجا ثبت نام بکنن او مشکل نداره.